په لومړي ځل غني له طالبانو سره مرسته وکړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته په سر کېدونه کوم که چیرې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ تازه او مهم خبرونه در تاسو ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې څوک د په ځای ځان ولسمشر نه اعلانوي. وایي ما په خپله کرزي ته اختیار ورکړی و چې دولت چارې طالبانو ته ور انتقالي کړي. ویل کېږي امرالله صالح تیاری نیولی چې په یوه نړیواله غونډه کې ځان ولسمشر اعلان کړي. له بلې خوا اشرف غني کابل ته د راتګ اوازو ته په خپله ځواب ورکړ. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني د راتګ په هکله نوي معلومات خپاره شول. بي بي سي خبر ورکړی دی چې د اشرف غني نږدې کس ورته د هغه له قوله ویلي دي چې اشرف غني په اوس وخت کې افغانستان ته د تګ پلان نه لري. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره در سره د یاران میډیا چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.